سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې ښه یاست. بشیر وطن دوست یم. د نن ورځې موضوع یا ټاپک مې دی چې څنګه کولای شو چې انګلیسي زده کړو. آیا انګلیسي سخته ده که اسانه ده؟ آیا انګلیسي مهمه ده که نه ده؟ دا هغه سوالونه دي چې زه اکثره وخت زما د ملګرو څخه ترلاسه کوم یا د دې څخه ماته رسېږي. انګلیسي چې ده یوه ډېره مهمه ژبه ده، دا نړیواله ژبه ده. د انګلیسي زده کړه ډېر اسانه ده او کله چې تاسې په انګلیسي باندې پوه سئ یا انګلیسي مې زده سي له خیره سره، په انګلیسي کې ډېر ښه مطالب شته. انګلیسي کې هغه څه دي چې هغه په نورو ژبو کې نشته، یعنې هر څه په انګلیسي باندې لیکل شوي دي. انګلیسي تاسو ته اپورچونیټیانې درکوي، تاسو ته لارې خلاصوي، تاسو ته فرصتونه درکوي او تاسې به ډېر څه د انګلیسي په واسطه باندې انشاءالله ترلاسه کوي. انګلیسي د یو نړیوال پاسپورټ غوندې یا د نړیوال پاسپورټ حیثیت لري. یعنې ته کولی شې چې په انګلیسي باندې د امریکایانو سره خبرې وکړې، د استرالیایانو سره خبرې وکړې، د کاناډایانو سره خبرې وکړې، د هندیانو سره خبرې وکړې او کولی شې چې په خپله په افغانستان کې په انګلیسي باندې خبرې وکړې. انګلیسي چې دومره مهمه ژبه ده، نو تاسو ته به سوال پیدا وي چې څنګه کولی شو چې موږ انګلیسي زده کړو؟ دا ډېر اسانه ده. تشویش مه کوئ، زه در سره یم. ستاسو په ژبه باندې، ستاسو په کور کې د ټلیفون په واسطه باندې. نو ستاسو څخه زه غوښتنه کوم چې فقط مخکې د دې چې ویډیو ګورئ یا مثلا زما ویډیوګانې تاسې ترلاسه کوئ په پښتو ژبه باندې، نو تاسو کوشش وکړئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ او هغه د زنګولې یا د زنګ بټنه در سره ووهئ چې زما هره ویډیو تاسو ته درسي او زما سره ملګري سي. دا ما د ځان سره پرېکړه وکړه چې زه تاسو ته انګلیسي در زده کوم او در زده کوم یې. و تاسې به مو وعده راسره کوئ چې زما هره ویډیو به ګورئ او درس غوندې به یې زده کوئ لکه مکتب ته یا پوهنتون ته چې ځئ. اوس سوال دا دی چې انګلیسي دومره مهمه ژبه ده، د دې زده کول هم سخت کار دی آیا که نه دی؟ دا سوال ډېر پر ځای سوال دی، بلکل دی. ځینې ملګرو ته سوال پیدا کېږي چې زما لغاتونه دې زده دي خو خبرې نه شم کولی. ځینې بیا وایي چې زما لغاتونه نه دي زده، نو بیا به خبرې څنګه وکړم؟ دې ته ډېر اسانه جواب، هغه چا چې لغاتونه یې زده یي، یعنې لږ تر لږه 6 لغات یې زده یي، 6 لغاته، هغه کولی شي چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. او که د یو چا د 10 څخه زیات یې زده یي، هغه خو نو واه واه، هغه نو بلکل سمتم انګریز له خیره سره. نو د دې دپاره زه ستاسې سره انګلیسي ګرامر در زده کوم د خیره، تاسو ته انګلیسي خبرې در زده کوم د خیره سره، ګرامري او غیر ګرامري. تاسو انشاءالله رسمي خبرې در زده کوم په انګلیسي باندې، یعنې انګلیسي او غیر رسمي انګلیسي د خیره در زده کوم. او دویمه یو شی چې دی هغه انګلیسي یا امریکن اکسنټ یا د هغه تلفظ دی چې دا ډېر مهم دی. دا 5 شیان زه سره وعده کوم وخت په وخت بیا تاسو ته انشاءالله د زما د یوټیوب له طریقه ستاسو سره شیروم. نو تاسې همدغه لاره باندې ځئ، په کومه لاره باندې ځئ. زه هغه څوک یم چې ما هېڅکله سنټر نه دی ویلی د انګلیسي. زه هېڅکله د استاد و مخته نه یم کښېنستلی چې استاد ته ماته انګلیسي راوښیي یا رایزده کړه. انګلیسي ما په خپله زده کړې ده د خیر سره، تاسې به هم همدغسې واوسېږئ لکه زه. ډېره اسانه ده د خیر سره، تشویش مه کوئ. ځینې خلک زموږ او ستاسې په زړه باندې وښۍ رانه باسي، ویروي مو چې هلکه انګلیسي ډېره مشکله ده، نه یې زده کېږي. ته سکه واره وګوره، ته انګلیسي زده کېدل وګوره. دا بلکل د هغه خلکو کار دی چې هغه منفګرا وي. نو انشاءالله تاسو زما سره راسره یاست او زه ستاسې سره در سره یم. انګلیسي به یې زده کوو د خیره سره، په انګلیسي باندې به خبرې کوو د خیره سره. تاسو به د انګلیسي 4 سره پایې در زده کوم یا 4 سره ټایرونه در زده کوم چې هغه ټایرونه یې خبرې کول دي، هغه بل ټایر یې پوهېدل دي، بل ټایر یې له خیره سره ویل دي له کتاب له مخ، او بل ټایر یې لیکل دي له خیره سره. دغه 4 سره ټایرو باندې زه انشاءالله کار در سره کوم، ستاسې سره در سره یم. نو ستاسې څخه فقط غوښتنه ما همدا ده چې تاسې زما ویډیوګانې تعقیب کړئ، ویې ګورئ. روزمره یوه ویډیو د بلې ویډیو د زنځیر غوندې د کړۍ غوندې حیثیت لري. نو دغه د 6 لغاتو خبرې چې مې درته وکړله، مثلا تاسې ته به سوال پیدا شوي چې 6 لغات زما یې زده، زه څنګه خبرې په کولی شم؟ بلکل یې په کولی شي. لکه مثلا څنګه زموږ تاسې لغات یې زده دي، مثلا د تلیفون لپاره په انګلیسي کې تلیفون ته تلیفون ویل کېږي، دې تلیفون ته سیل فون ویل کېږي، صحیح شو؟ یا تلیفون ویل کېږي. او راکول ته چې وایي
راکولو ته ګیو ویل کېږي و ما ته چې ویل کېږي می ویل کېږي دا بیا ضمیرونه یې هغه به وروسته بحث پرې وکړو نو څه غواړم چې دا ووایم ټلیفون راکړه ګیو می ا فون ګوره درې لغاته پکښې کې استعمال شوه ګیو می ا فون صحیح شو ټلیفون واخله چک شته ویل کېږي اخیستلو ته ویل کېږي عین جمله ده فقط ماضي د ګیو پر ځای باندې ټیک استعمال کړی دی ټیک ا فون ګیو می ا فون راکړه ټلیفون ټیک ا فون ټلیفون واخله نو ان شاء الله همدغسې به کرا موږ تاسې انګلیسي مخ ته ځو او دغه ښه لغتونه به د خیر سره یو ورځ په زرګونو لغتو باندې درته بدل کړم د خدای په امان درته